د روغې جوړې په دوام یکشنبه د خوست مرکز کونډې سیمې بتۍ کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ فزیکي شخړه چې 13 کاله وړاندې رامنځته شوې وه او یو لوري ته یې ځاني زیان هم لره د قومي سپینګیرو، دیني علماو او امنیتي مسؤلینو په هڅو او کوششونو ذکر شوي دښمني حل او فصل شوه. قومي مخورو ویل دوی هڅه کوي چې په سیمو کې د کورنیو ترمنځ پیښې شوې ستونزې هوارې کړي. موږ د یوه 13 کلنې غمیزې د پای ته رسیدو په مراسمو کې دلته په کونډیو کې ګډون کو. دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی او ډیر د افتخار ځای دی چې دوی کورنۍ د غم د ټغر نه سره جوړې لرې کیږي او د مینې محبت د ورورۍ په ټغر باندې سره کینی. دا دواړه د خپله منطقه یې پرېښوه، فرار شوه، یوه بل وطن ته لاړه چې اوسه پرې په نورو منطقو کې شپې سبو کوي. اخر د موږ د مشرونو د علما کرامو او د اوسني حکومت د چارواکو په هلو ځلو او موږ کومو مشرانو په هلو ځلو دغو ترمنځ بالاخره فیصله وشوه. د دواړو جانبو د کورنیو غړو چې لا دې وړاندې یو او بل ته په ښه سترګه نه کتل او د وژلو هڅې کول، ویل چې ډیری وخت به ترې غم او ښادي پاتې کېده او اوس خوښ دي چې دښمني په دوستي بدله شوې ده. والله ستونزه خو ډېرې ستونزې ته مخامخ شوې. والله خو څه کوي شپې څه ورځې څه نستی وې څه خورۍ وې. خدای پاک اوسې خدای پاک سیخه کړه. ډېره مننه د حکومت نه د قوم نه چې موږ تاسې حساب خوله کړو. نه خو ډېر ځانونه وسوتي ځکه چې ډېر مشکلات دي چې چاته پېښه نه وي هغو ته پته نه لګي. ډېر ډور شپه ورځ ډېر مشکلات پېښېږي. یاد دې وي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د کورنیو ترمنځ شخړې د قومي مشرانو او دیني علماو له لورې هوارېږي. افغانستان کې لا پخوا د جرګو له لارې د شخړو د هواري دود موجود دی. لا دې وړاندې هم قومي مخورو او دیني علماو د خوست په زیات شمېر سیمو کې د کالونو اوږدې شخړې هوارې کړي او دا لړۍ د خوست ولایتي ادارې سره په ګډه روانه ساتلې.